الله ما ته خو داسې ښکاري چې منظور پښتون د مظلومانو دعا ده او د عمر رضی الله عدالت دی انشاءالله زمونږ دعاګانو به انشاءالله رنګ راوړي او رایه وړو انشاءالله نن منظور خان تاسو ته په جرګه راغلی دی منظور خان په جرګه راغلی دی ای افریدو ای توکي خانو لکه څنګه نو چې د رنجیت سنګ او د سیک خلاف وزیر اکبر خان سره مرسته کړې وه دقه سیمه د دې پښتنو د حقوقو دپاره په دې وطن کې د امن دپاره د خپلو مسلو دپاره منظور خان سره مرسته وکړې زه حکومت ته دا خبره کوم د دې جرګې ته نقصان ورسېده منظور او د هغه لیډرشپ او ملګرو ته نقصان ورسېده 15 ادارې به زما ذمهداري 15 ادارې نمبر 1 وزیر اعلی خیبر پختونخوا نمبر 2 گورنر خیبر پختونخوا نمبر 3 وزیر اعظم پاکستان نمبر 4 صدر پاکستان نمبر 5